په دې مسله ګورې ډېر زمونږ پښتانه هغه نه دي پوه ځکه دا مسله ورته بیان شوې نه ده. نو د دلایلو په رڼا کې هغه دا مسله ده چې فطرانه به خوراک ورکوې، پیسې نه دي ګورې، پیسې نه دي. ښه نو د دې نه په خپله واضح شو، رد شو په هغه مسله باندې. نن سبا ډېره مشهوره شوې ده، چېرته چا به بیان کړي په دې نیټ کې. زه خو بار بار دې ملګرو ته یم زه نن سبا هر سړی مفتي دی او هر سورګي شاګول دی، ځان ته موبایل کېږدي او شروع کړي به کیسې ووایي. نه دلیل شته د قرآن نه، نه دلیل شته د حدیث نه، خو بس دې مسله یې بیان کړو. مال دې کې ورکول په دې باندې هېڅ دلیل نشته، پیسې ورکول. اولنی دلیل پې دا دی چې صحابه کرامو دا کار کړی دی چې هغوی خوراک ورکړی دی، مال یې نه دی ورکړی. موږ سره د عبدالله بن عمر حدیث تیر شو. عبدالله بن عباس فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړي چې یو صحابه ورکوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړي چې یو صحابه ورکوي. یو ځکه پیغمبر پیسې نه دي ویلي، صحابه کرامو بیا پیسې نه دي ورکړي. نو دا کار د پیغمبر د طریقې خلاف دی، د صحابه کرامو د طریقې خلاف دی، ځکه موږ وایو مال به نه ورکوې. بله دا ده پیسې د برابرېږي هم نه، لکه ته به څو پیسې ورکوې، د څه ریټ به لګې چې ته به دومره پیسې ورکوې. د هرې زمانې پیسې پخوا به درهم او دینار اوس بعضو ملکونو کې ریالونه وي، بعضو ملکونو کې روپۍ ده، بعضو کې ډالري چلیږي او بعضو کې پاونډ چلیږي. اوس ته څو ورکوې؟ شریعت مسله اسانه کړې، یو ساعت دی او ساعت په هر زمانه کې بدلیږي نه بدلیږي، هر زمانه کې ساعت نه بدلیږي. په قضیه دی روپۍ خو بدلیږي را بدلیږي، پیسې بدلیږي را بدلیږي. بله خبره بعض خلک دا وایي نه جي غریب ته د پیسو ډېر ضرورت دی. اوس ګوره دې مسلې په دې مسله باندې تاسو لږ پوه کول غواړم. دا پیسې د پیغمبر په زمانه کې وي که نه وي؟ وي. غریبانان وو که نه وو؟ نو بل سوال دا واله د هغوی غریبانان ډېر غریبانان وو که زموږ د غریبانان ډېر غریبانان دي؟ هغه ډېر غریبانان وو، بیا هم پیغمبر هغوی ته د پیسو نه دي ویلي. بل ځان مه مخکې کوه الله نه او د الله د پیغمبر نه. ما ورته د الله په دې بندګانو باندې دومره نه یو مین، څومره چې پې د دې بندګانو هغه رب مین دی. ولې هغه رب ته پته نه وه وما کان ربک نسیه، ستا د رب نه خو څه خبره یېرېږي هم نه. ولې هغه ته دا پته نیسي چې د غریبانو ته به د څه ضرورت وي او د څه به نه چې ما ورته ځان مخکې ته پیسې ورکول غواړې، نورې لارې شته که نه؟ ډېر شوق دی د پیسو دی، دا شوق ستا پوره کېږي الحمدلله، لارې شتي نورې که عامه صدقه ورکه، لاړ شه د غریب کور له ور ورته وټکوه، ځان سره د 2.5 کیلو 3 کیلو وریجې راغستې، په څو کېږي وریجې؟ لکه اوس په سعودي عرب کې مونږ مثال وایو 18 19 شل ډېله جوړېږي، شل ډېله دې راغستې د وریجې دې واغستې، شل ډېله ولاسې ورکه. پیسې دې ورکړې که نه؟ کارو شو. فطرانه دې مو شوه، صدقه دې عامه مه ورکړه، پیسې دې ورکړه، پیسو هغه شوق دې پوره شو. لاره بنده خو نه ده په تا باندې. دلته اوس ولې دا عبادت د پیغمبر د طریقې نه اړی او نورې لارې شتي موږ سره؟ دا فطرانه وایه ورکه، په دې کې دومره جاخلي جوړه کړې ده، په 3 2.5 کیلو 2 کیلو کې د مسله را اچولې ده. داسې کار وکړه وایه دا ورکه په خوراک کې او پیسو شوق دې شته، عامه صدقه ورکه، زکات ورکه، هلته لارې شتي که نه؟ نو دا خبره ګوره د شریعت په مخ کې به دا عقل نه استعمالوئ. عقل به هغه ځای کې استعمالوي چې د شریعت دپاره استعمال شي. د شریعت سره ټکراو راوستو دپاره څوک عقل نه استعمال. یاره دا څنګه او غریبانو دپاره بعض وي دا غریب بیا خرڅوي، هلکه خرڅوي که خوري ستا پکې څه کار دی؟ یعنې ما تا به اوس څه کوو هغه پټې کیمرې والو ویې لګو د غریبانو ته جدوي زما د تلو نه بعد د دې وریجو سره څه کوي، د غنمو وربوس هر څه چې کوي ورسره، ستا غاړه څه شوه؟ ازادي شو.
بله دا خبره کوو چې غریبانو ته د خوراک ضرورت نشي دا چا ویلي دي دا چا ویلي دي دا خو دی موړ دی ځکه دی دا خبره کوي ته اوس غریبانو نه تپوس وکړي چې د هغوی ضرورت شتي خوراک ته که نشتي دا راشن یې چې تقسیموي په دې باندې قیامت جوړي که نه نو چا ویلي چې خوراک ته ضرورت نشي بلکې هغه ګزاره حال هم په لینډ کې ولاړي راشن ته ابا کیم ولاړي کور ته خوراک راوړو شروع ته کېدای شي برید ته وایي راته وایي سامان مې راوړو کور ته دی به ته هم خوشحاله نو غریب به ورته نه خوشحالېږي دا چا ویلي یاره بعض وایي نه اوس داسې دی چې یو کس دی او بچي نشته او ښځې نشته او غریب دی او ته له دومره وریجې او دا خوراک وایي چې دی وپیسه کوي ځان له دې خرڅ کړي ځان له دې څه کړي خرڅ دې کړي که هر څه به کوي خو ما ته خو چې شریعت څه ویلي دي زه به هغه کوم نو د دین دا مسله واضحه شوه چې مال به نه ورکړي یو ګوره یو ښکلی دلیل پې واله امام بخاري دا روایت راوړی امام بخاري د ابو سعید الخدري هغه روایت چې موږ ذکر کو هغه امام بخاري راوړی دا امام بخاري راوړی دغه وایي ابو هریره وکلني رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه وکیل کړم دا کار یې ما ته حواله کړو چې ته به د رمضان د زکات حفاظت کوې رمضان زکات کوم یو دی زکات الفطر فاتانی آت څوک راغی او په دې خوراک کې لاسونه وهل فجعل يحثو من الطعام دې چنګونه یې ډکول د خوراک وی ما راونیو وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يما تيجي پیغمبر پسې رسول دلی زم کوم ذکر خوراک کې لاسونه وهل د سره جمع شوي پیسې دي خوراک را جمع شوي نو دا یو دلیل دی په دې مسله ګورې ډېر زمونږ پښتانه هغه نه دي پوه کې دا مسله ته بیان شوې نه ده نو د دلایلو په رڼا کې هغه دا مسله ده چې فطرانه به خوراک ورکړي پیسې نه دي ګورې پیسې نه دي ښه نو د دې نه په خپله واضح شو رد شو په هغه مسله باندې نن سبا ډېره مشهوره شوې ده چېرته چا به بیان کړي په دې نیټ کې نو زه خو بار بار دې ملګرو ته یم زه نن سبا هر سړی مفتی دی او هر سورګیری شاګول دی ځان ته موبایل کېږدي او شروع وکړي به چې څه ووایي نه دلیل شته د قرآن نه نه دلیل شته د حدیث نه خو بس جي مسله بیان کړو او خلک ورته سخت خوشحاله دي چې بس جي مسله بیان شوه چېرته چا به دا مسلې بیان کړي نو زمونږ خواله بې شماره د خلک رالو تپوس کوي چېرته چا دا مسله بیان کړې ده چې کوم سړی چې مسافر او د ده بچي په ملک کې نو د نابالغو بچو حساب به هم دغه ملک ورکوي په کوم ملک کې چې دی اوسیږي او د بالغو حساب به د خپل ملک ورکوي که هغه پاکستان دی او که افغانستان دی حیران یم چې دا مسله په کوم ځای کې بیان شوې ده څه ناشنا مسلې بیان کړې ده که ناشنا که بالپر حدیث ووایو ځه لږ ساعت دپاره به دا ووایو چې فطرانه په پیسو کې ورکول جایز دي نو دا فرق د کوم ځای نه راغی چې نابالغه حساب به هغه ورکوي کوم ملک کې چې دی اوسیږي او د بالغه به هغه حساب ورکوي په کوم ملک کې چې هغه اوسیږي فرق کوم ځای کې دی څه ناشنا فرق حکمت په دې کې څه دی په دې کې حکمت څه دی چا پکې دا حکمت ذکر کړو وایي ځکه چې دا ماشوم تابع دی بالغ نه دی د خپل پلار تابع دی د چا خپل پلار په پلار باندې خرچه لازم ده نو ځکه چې تابع دی د پلار او خرچې په هغه لازم ده نو هغه به د هغه ملک حساب ورکوي کوم ملک چې پلار دی نو ولې د مور خرچې په چا لازم ده دا په دې خاوند نه لازم ښه کوم بچي چې بالغان دي او خپل کاروبار یې نشته او کور کې ناست او سبقونه وایي او پلار پې خرچه کوي ولې د دوی خرچه په چا لازم ده او دا د چا تابع دي دا هم د پلار تابع داسې چېرته چا چې دغه ورشغولی دی نه د هغه سره دلیل شته او نه بل چا سره شته دا عوام راځي په مخه مانه تپوسونه کوي په مخه او زه دې عوامو ته هم حیران یم
چې کله موږ سوچه دین بیان کو قرآن او حدیث نه سره آیت پیش کو یاره مړه وي نوي مسلې بیان کړي حالانکه قرآن نه به دلیل پیش کوي قرآن نه هغه قرآن ته نوي مسله وایي اوس دا مسله چې کومه ده واورېده بس وایي سبحان الله علم کې مو اضافه وشوه ښه دا نوي مسله راووته علم کې خو اضافه هله وشي چې یوه مسله ستا نوي ته واوره او دلیل ورسره دې سره اوس څه دلیل دی برای مهرباني زما ټولو ملګرو ته دا درخواست دی که دلته ناست دي که زما بیان اوري او کیني که چاته څه دلیل میلاو شو نو ما به بلازم پوه کوي په دې مسله باندې چې د نابالغه بچو حساب به هغه کوم ملک چې پلار دی او د بالغو به هغه حساب به کوم ملک چې هغوی شي ما به پوه کوي چې د اوسه پورې دا مسله نه موږ اورېدلې ده او نه پې د اوسه پورې زما دا ذهن کولاویږي چې دا څه شی دی او نه دا مسله د دې زمونږ کمرونه چې دیوبندیان دي یا ځان ته مقلدین وایي یا احناف دي د دوی مشران هم دا مسله نه ده بیان کړې که د کوم ځای نه دا مسله راووته احناف زه یادومه چې کوم په حنفي مذهب دا تلر که دیوبندی او بریلی او دوم وایي موږ احناف دا تلر که دا وروسته دا خبرې راغلې د احنافو د کتابونو نه دې ما ته څوک دا مسله وښیي ځه که معتبر کتابونه چې د احنافو دي د فقې د هغې نه دا مسله وښیي چې دا فرق شته کوم ځای کې دا فرق راغلی نو دا خبره څه ده اول خو دا مسله د کوم ځای نه کمزوري کېږي نه دلیل پې نشته په موږ ووایو بنیادي ته دا مسله د کوم ځای نه کمزوري کولی شي حدیث نه حدیث کې سره چې موږ به یو ساع ورکو خبره ختمه شو که نه ساع د بالغ ساع د نابالغ ساع د ښځې ساع د نارینه ساع د بوډا ساع د ځوان ختمه شو خبره که نه بس که ستا بچی بالغ دی که ستا بچی نابالغ دی مقدار څه دی یو ساع نو چا چې دا مسله ذکر کړې ده نو هغه دا خبره بې دلیله ذکر کړې ده